As we mark Human Rights Day, په داسې حال کې چې موږ د بشري حقونو ورځ لمانځو، موږ یادونه کوو چې ټول انسانان آزاد زېږېدلي او د کرامت او حقونو له اړخه مساوي دي. په افغانستان کې ملګري ملتونه له واکمنو چارواکو غواړي چې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د اساسي حقونو محدودول ودروي. ځکه هغه څوک چې حکومت کوي د وظیفې له اړخه د هرې ښځې، سړي، نجلۍ او هلک پر وړاندې خورا لوی مسؤلیت لري. سږکال موږ د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې کلیزې د رارسېدلو لپاره د شیبو د شمیرلو یادونه کوو. افغانستان د 1948 کال د دسمبر په 10مه نیټه د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې ته د رایې ورکوونکو 48 اصلي هیوادونو په ډله کې وو. موږ د هیواد پر واکمنو چارواکو غږ کوو چې د کرامت او بشري حقونو له اړخه اوسنۍ ناورین ته د پای ټکی کېږدي. موږ له دوی غواړو چې په دغه اعلامیه کې درج شویو ژمنو ته چې زموږ د ټول انسانیت ګډه ژبه ده غاړه کېږدي.